اوس دغه چې تعبیر کوي د هغو نه نو په مجازي الفاظو به تعبیر وي په دغو کې قرائن بعیده وي چا چې په قرینو سره نه ده خلاص هغه ظاهر د لفظ ته ګوري نو د شریعت او د طریقت د اسرارو او د شرک په مابین کې اشرف علي تنوي صدیقي چې فرق باریک د تر ویشته دغه الفاظو شرکي الفاظو او د دغه طریقت اسرارو په منځ کې فرق څوک نشي کولی ځکه علما د ظاهر د فتوا د شرک ورکوي منصور حلاج دا هم یو انسان د تیر شوی فرعون هم یو انسان د تیر شوی فرعون هم دعوا وکړه انا ربکم الاعلی ما علمت لكم الها غیري په اتفاق د اهل سنت والجماعت ده په اتفاق د مطلق امت باندې کافر ده که نه ده منصور حلاج هم وایي انا الحق او دا بیا لوی ولي الله ده دا بزرګ ده او هغه مشرک ده فرق په څه شي کې و فرعون ځان ته دعوه د خدایي کوله او منصور حلاج به چې د جذب په حال کې راغی د سر نه تر نوکه خپل وجود کې ټول انوارات الهیه د دغه تجلیات لیده نو فنا بالله ځان په الله کې محو شو چې محو شو نو دغه انوار نه تعبیر کوو انا الحق د ځان نه دغه وجه نه چې صاحب په حال کې به شو توبه به ویسته استغفار به ویلې شوارو کې زره کاټه نه بل کړه څوک چې ځان خدای بولي بل خدای ته سجده کوي اوس هغه الفاظ چې دنه ووته علماو د علم ظاهر چې دغه الفاظو ته وکتل د شرک فتوا یې وکړه چې دا خو مدعي الوهیت شو نو د دې په باب کې فتوا شروع شوه علما جمع شو چې اوس د ده په باب کې فیصله وکړي چا منصور حلاج ته وویلې د عشق الهي څه تعبیر راته وکړه د الله د عشق څومره مقام ده دوی د عشق اوله مرحله به سبا ته ووینې دومه مرحله به بله ورځ ووینې درېیمه مرحله به بله ورځ ووینې سبا د علماو فتوا د ده د پانسۍ وکړه اوله ورځ د عشق اوس مقام ښکاره کېږي دی چې پانسۍ ته وخېژو خلکو په تیږو ویشتل شروع کړه چې رجم یې کوي د خدایي دعوه یې کړې هلته چې تیږه په لګېږي وینه په مځکه تویېږي هره وینه نارې وایي انا الحق هر ساعت کې نارې شروع کړې انا الحق یوې خولې په ځای زر نارې شروع شوې انا الحق انا الحق علما وویل چې دا خو غټه فتنه جوړه کړه د دوی په اور کې وسوځو چې ایرې شي دا وجود به بې څاڅکي تویېږي وجود یې ټول نارې وایي دومه ورځې په اور وسو د عشق دومه مرحله ده چې په اور یې وسو وجود ټول ایرې شو ایرې و نارې کړې انا الحق ده مخکې خپل مرید ته ویلي وو چې کله ما دوی په اور وسوځي او دجلې دریاب ته مې اچوي دا دریاب په جوش راځي کوفه لاندې کوي نو د ما چوپانه به ورته واسطه کوي چې دا خلک مسلمانان غرق نه کړي درېیمه ورځ علما وویل چې اوس ویرې ټولې نارې وایي د دوی دریاب ته یې واچوو چې کله یې دغه ایرې د دریاب ته واچولې دریاب په جوش راغی انا الحق نارې شروع شي او د خپل ځای راپورته شو روان شو د مسلمانانو د ملک په طرف باندې دا هغه د ده چوپانه ورته واسطه کړه چې د الله ګروی د ده د دغه چوپانې ګروی بېرته وګرځه اوس دغه پټ اسرار دي ښکاره کول چې څوک وکړي داسې بې حال وي چا په شپه کې الله تعالی په خوب ولید چې ای رب کریمه دا منصور خو عاشق و په تا دا خو ولی الله و خپل دوست ته دې څنګه داسې سزا ورکړه ورته وکړه خو الله تعالی ده که نه ظاهره بانا علما شوه او دا ورته د تاسو الله تعالی څه معامله وکړه څوک دی په خوب ویني اول چې الله تعالی څه معامله در سره وکړه وایي الله زه هم جنت ته بوتلم دغه علما یې چې په ما یې دا فتوا وکړه هغه یې جنت ته بوتلم یو د عناد وجې نه په ما دا فتوا نه وکړې یو د ظاهر علم په لحاظ فتوا کړې حسدا نه ده کړې ځکه یې غوتم الله جنت ورکړه او ما په حال الله خبر و چې دا دعوې د عشق و ما ته الله جنت راکړه بیا څوک الله تعالی په خوب باندې ویني
چې ای رب کریمه دا د تا یو مخلص محب دوست و او تا داسې سزا ورکړه. ده ورته وویل ته د ماسیر ښکاره کړه، څوک چې د پاچا اسرار ښکاره کوي د هغو به بیا دا حال وي.